خام پیاز خوړل موږ هم مخامخ شو دې مسلې سره یو نیم ځای دا خام پیاز خوړل کی یو نیم وای چې ولا دا خو ناروا دی دا خام پیاز خوړل ناروا دی فتاوی فریدیه مفتی فرید رحمه الله عارف بالله دې لیکي په استناد د احادیث سره چې خام پیاز خوړل مشکل نه لري حرام نه دي ځینې خلک وایي حرام دی نه بخوري خام پیاز خوړل مشکل نه لري خو کراهت تنزیه لري چې خولې نه بوی لاړ نشي که تا سره داسې کوم علاج وي چې بیا ورپسې څه شی وخوري چې د خولې نه د بوی لاړ نشي نو خام پیاز خوړل مشکل نه لري او حدیث کې راځي حدیث د بخاری شریف د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فکل فانی اناجی من لا تناجی صحابي ته وای خام پیاز خوړلو وای ته خورا زه چا سره چې زه ملاقات کوم نو هغه سره ته ملاقات نشي کولای رسول الله مبارک و فرشتو سره ملاقات کو جبرئیل امین علیه السلام براته نو صحابي ته سوای ته خورا زه چې چا سره ملاقات کوم ته هغه سره ملاقات نشي کولای ته خورا نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې نه خوړل دغه وجه دا و چې دغه جبرئیل امین علیه السلام سره دغه ملاقات اما اس مشکل نه لري خام پیاز خوړل خو لکه کراهت لري هغه صورت کې چې خلینا بل څوک مانځه ته ځي جمعات ته ځي بل څوک آزرده نشي چاته د تکلیف اونه رسیږي او کدا سه کوم علاج تا سره وي چې دا بدبوئی ختمول شي یا کریمې دندان یا بل څه خوراک سره تجربه لري خلک نو بیا مشکل نه لري شرعاً دا خو یو مسله ما کړې و چې هر هغه بدبوی سیز خوړل یا بعض خلک سیګریټس کی یا نسوار کی یا چرس کی تا خو د جامعه کې هر قسم خلک لرو موږ دغه صحت ته ما دا مثلا کړی و چې په دې ژمي کې د جوراب پخپوي بوټان استعمالو اکثر د خپې بوی کوي نو چې جمعه ته راځو دا خپې باید ووینځو ځکه چې ته سجدې ته لاړ شي ستا وروستو کس هغه چې سجدې ته ځي نو ستا خپې خو هغې ته نږدې شو که نه نو چې ستا خپې بوی کوي نو هغې ته آزار دی که نه دی هم فرشتي ورسره تکلیف کیږي هم نور منځګزاره ورسره تکلیف کیږي نو هر هغه بدبوداره شی چې وخوړلی شي چې خوله بدبوداره کیږي جمعات ته د تګ په وخت کې خلکو سره د ملاقات په وخت کې نو د دې علاج کول پکار دی چې باید خولې نه بد بوی لاړ نه شي اما د پیاز خوړل مشکل نه لري جایز دی